د یو وخت کیسه ده. په یو کلي کې غریبه کورنۍ اوسېده. د کوم چې 2 بچیانو. مشر زوی بیټو په ریړه باندې سبزي خرڅوله او د دې کشر زوی چیټو به سکول ته تللو. د دوی پلار بیمار و، دې وجې نه یې څه کاروبار نه کولو. د بیټو مورې ته زما دپاره دعا وکړه چې الله پاک ما ډېر زر ښه کړي، ځکه ما نه دکه شانتې پاریغه کې نستل نه کېږي. ډېر زیات خفه یم. زما بچی بیټو ډېر زیات محنت کوي او په کشر ورور باندې تعلیم هم کوي. که زه ښه شوم نو زه به هم څه کاروبار شروع کوم، داسې به هغه باندې بوج کم وي. بس دعاګانې کوه. او ستا خبره ټیک ده، خفه کېږه مه، هر څه به الله پاک ټیک کړي. بس ته د الله پاک شکریا ادا کوه چې موږ ته دومره ښایسته زوی راکړی دی، زموږ ټولو خیال ساتي. بس دعاګانې کوه، هر څه به الله پاک سم کړي. په دې کلي کې د میټا په نوم کس د کپړو دکان کولو. راځئ راځئ ما نه یو څه ارزانې کپړې، دا د اختر آفر ده. دلته میټا وزونه کوي چې په دې کې یو ګاګ دله راشي. میټا ته دومره ښه څنګه شولې چې تا بمپر آفر اختره پورې ولګولو؟ نو ما په دې خبره باندې یقین ده چې تا به پر سګن مال خرڅوي. هلو ما بالکل نوه فرش مال راوړی ده. ما د دې دپاره ارزانې ولګولې. ما ویل چې غریبانان ترې پیدا والي او په دې اختر کې نوې کپړې واچوي. میټې دا خو ډېره ښه خبره ده، خو دا راته ووایه چې یو شرټ په څو خرڅوي؟ صرف په 1000 روپۍ باندې. دواله دینه پیدا اوچته که، بیا وروسته ما ته په ژړا را نه شي چې ووایې میټا روره مال هم ارزانې راکړه. میټا ستا خو مزغه نه دی خراب چې دومره قیمت یې خرڅوي. دا خپل بمپر آفر ځان سره سنبال کېږده. ته ډېر ښه د غریبانو مدد کوي، خدای دې تباه کا. دا ووایي نو دا کس بیا دلته نه لاړ شي، خو بل طرف ته بیټو سبزي خرڅوي چې یو ګاګ دې ته هم راشي او دې ته ووایي بیټو د ستا سبزي خو په کتلو کې ډېره تازه ښکاري. او ورجانه زه روزانه سبزي منډۍ نه راوړم تازه اشنا. ها بیټو پیاز په 100 روپۍ کیلو ده. ورجانه زما پیاز صرف نه صرف په 100 روپۍ کیلو ده. واه بیټو ستا ریټ خو وکي چې ډېر ښه ده. زه سمه ده لږ غټ پیازان راکړه 1 کیلو. بل طرف ته چیټو چې د سکول نه کور ته راشي نو د ده مور ورته ووایي راغلو زما زمری بچی راغلو. چیټو څنګه وه نن ورځ د سکولو؟ څه زده کوي هم او که نه هسې خوشې تشې ځې راځې؟ او پلار جانه زه خو محنت سره سبق وایم، خو بیا هم ماله سبق نه زده کېږي. ما په ټویشن کې واچوه. هی تا ته ټویشن څنګه دخیله وکړو؟ مونږ خو د روټۍ پیسې هم په ډېر مشکل سره پوره کوو. او ستا مور صحیح خبره کوي. ګوره چیټو ته زړه او دماغ صحیح لګوه، بیا محنت کوه، په هر څه باندې به پوه شي. پلار جانه مور جانې زه ښه صحیح د زړه نه هر څه لولم، سبق یې زده کوم، خو بیا هم زه په څه باندې نه پوهېږم. بس ما په ټویشن کې واچوئ. تا څه ټویشن شروع کړی دي چې یو 2 ډانډې درته ولګوم نو هر څه به دې زده شي، عقل به دې سر له راشي. ستا مشهور ورور په څومره محنت سره پیسې ګټي او د دې کور خرچې پوره کوي، شرمېږي نه ته؟ بل طرف ته میټا چې خپل دکان کې قیمته کپړې خرڅوي نو هیڅوک اخیستو ته تیار نه دي. میټا دې وجې نه ډېر زیات پریشان وي. په دې کلي کې داسې ښکاري چې غریبانانو نه هم ډېر غریبانان خلک دي. خیر ده خپلې زاړې کپړې بیا اچوي، زه څه کوم، زه ځمه کور ته. بیا میټا دکان بند کی او کور ته راشي نو نصیبه کینچي دته ووایي میټا دکان نه راغلی. نه تر اوسه په لاره کې یم. غټ پوزې ښځې خو راغلم که نه دې وجې نه تا سره ولاړ یم. هسې میټې خفه نه شي، ته خو داسې ښکارې لکه چې په اوبو کې سپی ولامبي. دا سپي بچي دي چې ویني نو وایي راغلو زموږ پلار. ته هم د کومې سپۍ نه کمه نه یې، همیشه دپاره به خپله ژبه وهې. ما ویل چې لږ ارام وکړم خو تا زما ټول موډ خراب کړلو. هی میټې ته خو خفه شوې، ما تا سره ګپ ولګولو. میټې چې تاسو کو ویني زما شهزاده دومره ښایسته یي، خلک به وایي چې سم شهزاده ده شهزاده. ښه ډېره چمچمه لګوه خو د کار خبره کوه. ګوره میټې اختر روان ده، ما ته د اختر دپاره شیزونه واله. یو خو ستا پرمیشونه نه ختمیږي چې دکان نه چلیږي نو چېرته نه وکړم ستا سامانونه. میټې ما ته هېڅ پته نشته، خو ما ته اختر له شیزونه واله. درته وبایلم چې پیسې لاسته راشي. اوس د خوراک څه راوړه، ډېر زیات وږی شوی یم. میټې د خوراک دپاره هېڅ هم نشته، بازار نه سبزي راوړه چې پخه یې کړم. بیا میټا د سبزۍ دپاره کور نه بهر ته وځي او د بیټو ریډې ته راشي.
رور جانه ټوله سبزي یو کیلو واچوه خو پکې شنه مرچکي هم واچوه. سمه ده رور جانه اوس یې واله. بیا بیټو سبزي ورکي. رور جانه ستا 500 روپۍ شولې د دې سبزۍ. زما روره ته یو کار وکړه د پیسې زما په کاته کې ولیکه په بله میاشته کې به یې درکم. سوري رور جانه زه تا ته په قرض باندې نشم درکولی. زه روزانه په نقدو پیسو منډۍ نه سبزي راوړم او دلته یې خرڅوم په دې د خپل کور ګزاره کوم. ای غټ خېټیا ته په خبره باندې نه پوهېږي په بلې میاشته کې پیسې درکوم. رور جانه زه ډېر غریب سړی یم ما سره داسې مه کوه. هسې هم زما د غریبانو نه نفرت ده. اوس خو به تاله 1 روپۍ هم نه میلویږي. څه چې کوی شي نو کوی. بیا میټا دلته نه لاړ شي او بیټو ځان سره ډیر زیات پریشان شي. چیټو مقام شلو ځه ورشه. بیټو ورور ته ووایه چې کور ته راشه د نوره سبزي به سبا خرڅه کي. او مورجانې ورځم بیټو ورور ته د ټیویشن هم وایم او ورته وایم چې ما ته د اختر دپاره کاپړې هم وکړه. سمه ده ورشه ورته ووایه. بیا چیټو د کوره راوځي او بیټو ورور ته راشي نو بیټو هم دلته ډیر خپه ولاړ وي. څه وشو بیټو وروره ته خو ډېر زیات پریشان ښکارې. نه چیټو وروره زه خفه نه یم ته ووایه څه کار و. او بیټو وروره زه تا ته څه وایم. او زما وروره ووایه څه دې ویل راته. بیټو وروره یو خو ما په ټیویشن کې واچوه او بل دا چې ما ته د اختر کپړې وکړه. چې دا واورې بیټو ډېر زیات پریشان شي. سمه ده چیټو تو کور ته لاړ شه زه څه کوم درته. بیا چیټو دلته نه لاړ شي خو په دې کلي کې یو ټاکور اوسېدو. شي لاړ شه بازار نه څه سبزي او غوښه راوړه. زمه د ټاکور صاحب زه اوس ورځمه. بیا منشي دلته نه روان شي او بیټو ته راشي. بیټو وروره 1 کیلو پیاز او 1 کیلو ټماټر راته واچوه خو سبزي لږه ښه تازه واچوه. تا ته خو پته ده که نه د ټاکور صاحب چې ډېر زیات غوسه ناک دی. که غوسه شو نو ریډه به دې بیا دلته نه وي. سمه ده رور جانه تازه به میلاو شي. ښه وروره ته به زما یو کار وکړې. او ووایه څه کار ده. بیا بیټو منشي ته د میټه باره کې هر څه ووایي. سمه ده زه به ټاکور صاحب ته ووایم. بیا منشي دلته نه سبزي واخلي او روان شي لاړ شي نو ټاکور صاحب ته دا ټولې خبرې وکړي. ټاکور صاحب ډېر زیات غوسه شي. د میټا دومره جرأت چې زه دلته ژوندی یم دا غریبانانو سره ظلم کوي. ورشه دلته یې راولئ. څنګه چې ستا حکم وي اوس یې درته دلته راولم. بیا منشي د میټا دوکان ته راشي. زه میټې ټاکور صاحب ته غوښتی. ټاکور صاحب زه ولې غوښتی یم. ته ځکه نه یار تا ته به خپله هم پته ولګېږي مړه. بیا منشي دا میټا ټاکور صاحب ته ورولي. منشي یو کار وکړه په دې کړایه کې تیل واچوه او ښه یې ګرم کا. ټاکور صاحب ته په دې کړایه کې څه کوې. ای منحوس سړیه تا چې بیټو سره کم زیاتی کړې ده د هغې دا سزا ده تا په دې کړایي کې سوځوم. ټاکور صاحب ما معاف کا زه به بیټو نه معافي وغواړم. چپ شه د معافۍ بچیه. زه په کړایي کې دې نه سوځوم خو یو کار وکړه. ته بیټو ته ورشه هغې ته 10,000 روپۍ او د اختر کاپړې ورله ورکړه او بیا ورته ووایه چې دا ما له ټاکور صاحب رالیږلي دي. سمه ده ټاکور صاحب څنګه چې ستا امر وي. بیا میټا دلته نه روان شي بار په یو ځای کې کینی او ځان سره سوچ کوي. ما سره 10,000 روپۍ به چېرته نه راځي. دی ځان سره سوچ کوي چې په دې وخت کې د ده په سر کې یو آیډیا راشي. ولې نه زه به نصیبي ته لچ ورکوم 10,000 روپۍ به ترې والم. بیا میټا کور ته راشي او نصیبي ته ووایي واه ښځې ستا څومره ښه قسمت ده. یو ځای نه آفر راځي په 10,000 روپۍ باندې یو د سوني ګوتمۍ او 20 جوړه کپړې ورکوي که ته یې غواړې. میټې ته قسم وکړه چې دا رښتیا دي. ای ښځې ستا قسم. سمه ده میټې زه اوس 10,000 روپۍ راوړم. بیا نصیبه کینچي دلته المارۍ نه دکه پیسې راواخلي او میټا بیا دلته نه لاړ شي بیټو ته ورشي دله دکه پیسې او دا کپړې ورکي نو بیټو ډېر زیات خوشحال شي. بیټو دا هر څه ټاکور صاحب تا ته راولېږل. رور جانه ټاکور صاحب ته زما سلام ووایه او شکریا یې هم ورته ووایه. د هغې وجې نه خو زما کار آسان شولو. بیا میټا ډېر زیات په خفګان کې کور ته راشي نو نصیبه کینچي دې ته ووایي میټې هغه سامان چېرته ده. ای ښځې ما معاف که ما دروغ وویل تا نه مې پیسې اخیستې وې. میټې ته ما له دوکه راکړه زه تا نه پرېږدم.
بیا نصیبه کینچی میټا خو په کوتکو وغربوي بل طرف ته بیټو کور ته کپړې او سامانونه راوړي نو ډیر زیات خوشحال وي دا واله چیټو ستا د اختر کپړې چیټو چې دا کپړې والی نو ډیر زیات خوشحال شي او مرجانې دا واله 10,000 روپۍ په ده باندې د چیټو ټیویشن ذخیره هم وکا او د اختر سامانونه هم راوړه غریبانانو له هم ورکې پکې که چېرته تاسو زمونږ ویډیو خوښوي زمونږ ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او مونږ ته کامنټ کې ووایئ چې زمونږ ویډیو څنګه وه مننه